شیطان دا د انسان لیوه دی، لکه د رمې دپاره چې لیوان وي او رمه خوري، رمه هلاکوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د انسانانو دپاره بیا لیوه هغه شیطان دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم څنګه عجبه مثال وایي. معاذ ابن جبل رضی الله عنه د حدیث راوی دی، ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان چې دی دا د انسان لیوه دی. لکه لیوه چې د رمې فساد کوي هلاکوي، دا رقم شیطان انسانان هلاکوي، بېدینه کوي. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یأخذ الشاذة والقاسیة والناحیة وإیاکم والشعب وعلیکم بالجماعة العامة. ای مؤمنانو، ای مسلمانانو، شیطان د انسانانو لیوه دی. د انسان څخه ایمان وړي، دین ځینې وړي، عقیده ځینې وړي. لیوه تاسې وګورئ هغه پسه باندې حمله کوي چې د رمې څخه وتلی. رمه د رمې څخه چې جلا یي په هغه پسه باندې لیوه حمله کوي. لیوه په هغه پسه باندې حمله کوي چې هغه په یو شله کې پاته سي. لیوه په هغه پسه باندې حمله کوي چې دی د رمې څخه شاته پاته سي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم داسې شیطان له تاسې ایمان وړي که چیرې تاسې زما له جماعت سه، زما د امت د لویې ډلې سه چې د اهل سنت والجماعت ډله ده، د دې لویې ډلې څخه شاته پاته سوس، داسې به ایمان دسه یوسي لکه یعنی هلاک به مو کړي، جهنمیان به مو کړي. لکه څوک لکه لیوه چې هغه د رمې وتلی پسه، لرې پاته سوی پسه، په شله کې ځینې پاته سوی، په لاره ځینې پاته سوی پسه باندې حمله کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي وإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعة العامة. د عامو مؤمنانو د جماعت څخه مه وځئ، د اهل سنت والجماعت د جماعت څخه مه وځئ، د ټولو علماو د زرونو د لکونو علماو له لارې مه وځئ. دا د هر سړی چې پر هر ځای باندې په غوږ کې درپکي او خپله طریقه درته بیانوي، خپله لار درته ښیي، د دې خلکو سره مه ځئ. تاسې وګورئ الحمدلله رب العالمین د اهل سنت والجماعت د حقانیت یوازې د تبلیغ پر جماعت باندې هم سړي ته معلومېږي. یوازې چې د تبلیغ او جماعت ته وګورئ چې په لکونو علما په دې جماعت کې ننوتلي دي، په لکونو مبلغین په دې جماعت کې ننوتلي دي، او د دنیا هیڅ یو کنج د دې جماعت څخه نه دی پاته چې دوی هلته د توحید کلمه نه یې وړې. د بدعاتو څخه پاک جماعت دی، د خرافاتو څخه پاک جماعت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو طریقې د ټولو سنتو کوونکي دي، او د امت د ټولو د اسلام د ټولو ضرورياتو منونکي دي، او داسې فرقه بازي او ډل بازي او دا شان نسته کې بلنو حقاني جماعت ته څوک بولي. دا د او خصوصا الله جل جلاله د اعزاز زموږ په زمانه کې د دیوبند علماو ته ورکړی. د دیوبند علماو ته الله جل جلاله د اعزاز ورکړي د حدیثو په خدمت کې چې د حدیثو کوم شرح سوي دي، کوم کتابونه چې په حدیثو کې د دیوبند علماو لیکلي دي، پر ټوله دنیا باندې په عرب او عجمو کې دا رقم خلک نسته. د تصنیف په سلسله کې راواخلي، د درس حدیث په سلسله کې راواخلي، او دغه رقم د الله د دین د رسونې په سلسله کې چې راواخلي، او که د جهاد او د مجاهدې په سلسله کې راواخلي، او که د تصوف او د سالکینو په سلسله کې راواخلي، څوک دي؟ د دیوبند علما. او طریقه ټوله قدم په قدم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې برابر روان خلک دي. الله جل جلاله دې موږ د دغه جماعت ملګري کړي. الله دې موږ او تاسې له بېدینۍ وساتي، الله دې د ګمراهۍ وساتي، الله دې د آخر زمان د فتنو څخه وساتي.